ملا هبت الله د اطاعت نه کولو په صورت کې له حقانی د استعفا غوښتنه کړې. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. کندهار کې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو ځواکمنې کړۍ د طالبانو د کابینې په وروستۍ ناسته کې له سراج الدین حقانی غوښتنه کړې چې یا دې د امرونو اطاعت وکړي او که اطاعت نه کوي له دندې دې لاس په سر شي. CNN نیوز د خپلو سرچینو له قوله وایي چې د کندهار طالبان غواړي د سراج الدین حقانی واکونه ورکم کړي، ځکه نوموړی په دې اندېښنه کې دی چې حقانی د افغانستان پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. د سرچینو په وینا سراج الدین حقانی ته د کندهار له لارې خبر ورکړل شوی چې مکلف دی چې په بشپړ ډول د دوی اطاعت وکړي. سرچینو ویلي چې کندهار کې له حقانی غوښتنه کړې چې د ځان تبلیغاتو هڅې پرېږدي او په رسنیو د راښکاره کېدو پر ځای شریعت پلي کړي. سراج الدین حقانی وخت ناوخت په تلویزیوني یا تدریجي ډول د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده پر پالیسیو نیوکه کوي. یاد رسنۍ وایي سرچینو ویلي چې کندهار حقانی نه په ډاګه کړی چې که دوی اطاعت نه کوي نو استعفا دې وکړي. حقانی له زدران قبیلې سره تړاو لري او دغه قبیله د ډیورند کرښې په اوږدو کې 10 ولسوالۍ لري. د سرچینو په باور حقانی دغه 10 ولسوالیو لپاره چارواکي ټاکي، خو په دې وروستیو کې د کندهار ډلې حقانیانو ته اجازه ورنکړه چې په دغه ولسوالیو کې خپل کسان وټاکي او له خپل اصلي ځای څخه وویستل. د دې پیښې په غبرګون کې حقانی خپل ټاټوبي ته سفر وکړ او هلته یې د خپل لومړي ځانمرګي بریدګر حیات الله په نوم یو جومات پرانیست. د رسنۍ په وینا دا د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته یو پیغام ورکول و چې هر څه چې ترلاسه شوي دي دا د دوی د یووالي له کبله و او پر ډګر د جنګیالیو رول نشي هیرولی. دلته حقانی د جومات پر پرانیستي په وینا کې د هغو سلګونو ځانمرګو بریدونو په اړه خبرې وکړې چې د ده تر قوماندانۍ لاندې ترسره شوي. د سرچینو په وینا هبت الله اخندزاده له CNN او نورو رسنیو سره د حقانی پر مرکې هم خفه دی او د وسلوالو توانونو د کنټرول واک هم ترې واخیست. دوستانو، دا وطنونه چې چمتو کلی خبر تر